ستړي مشه سلامونه زه رحمان بندرم دا پروګرام بی کاست دی. زیاتره ملګري تپوس کوي چې د افغانستان پاکستان په اوسني جنجال کې پړ څوک دی یا پړه چاته ده او دراصل د تمام جنجال یا مسلې ذموار څوک دی او څوک په غلط دی او څوک په سمه لاره دی. دا ډیر مهم پوښتنه ده او دا ذکر راپورته کیږي چې دا مسله د خلکو په ذهنونو کې وسوسې او جنجالونه را پیدا کوي. راځئ چې د پاکستان د مشرانو په خپلو لفظونو کې یا ټکو کې د پړ او وړ اندازه ولګو. درې کسان ما منتخب کړل، اسې خو د سلګونو په شمېره کې پاکستانیان د دې خبرې اعتراف کوي چې پاکستانیانو څه کړي دي، د چا دپاره یې کړي دي، ولې کړي دي او کله یې کړي دي. یعنی اعتراف تل پاکستانیانو کړی دی او په دې کې جرنیلان هم دي، سیاسي مشران هم دي، خو ما پکې د دریو انتخاب وکړو. یو د پخواني پوځي مشر چې بیا د پاکستان واکمن هم شو، صدر هم شو، پرویز مشرف، یو د اوسني دفاع وزیر چې زیاتره خلک یې پیژني خواجه آصف، او یو د اوسني پرائم منسټر یا وزیر اعظم شهباز شریف. دا درې واړه کسانو خبرې درته ښایم اورم درته چې دوی در اصل سوی. لومړی پرویز مشرف: हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे. We have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, you know. هو سیبا پرویز مشرف وایي چې طالبان دوی جوړ کړل، دا د هیروز وو. دوی به د امریکې لپاره د طالبانو په لاس او ذریعه جګړه کوله. دا دویم کس دی، دا یو بهرنۍ رسنۍ ته وایي یلدا حکیم ته چې منګه د امریکې لپاره او د ویسټ لپاره ګنده یا ناپاکه لوبه کوله. پاکستان به ناپاکه لوبه کوله د امریکې لپاره او د غرب لپاره او د برطانیې لپاره. څوک وایي؟ دا اوسنی د دفاع وزیر خواجه آصف. او دا ټکي چې اوس موږ په سکرین باندې وینو دا دی د شهباز شریف. شهباز شریف اوس د پاکستان وزیر اعظم دی. شهباز شریف اوس د امریکې انډیوال دی. شهباز شریف اوس د امریکې سره نوې انډیوالي شروع کړې ده. خو دې شهباز شریف چې دی د پنجاب اعلی وزیر و، چې کله په پنجاب کې حمله وشوه نو د طالبانو ته وویل چې تاسو او موږ خو ورونه یو، موږ نه قلار شئ، په پنجاب باندې حملې مه کوئ. دې شهباز شریف ویلي وو چې پاکستان مسلم لیگ نون کم چې د پاکستان اوسنی واکمنه ګوند دی، ستاسو او د PMLN تګلاره یوه ده. تګلاره یې څه یوه وه؟ هغه دا یوه وه چې دوی پرویز مشرف د امریکې سره انډیوالي وه او د طالبانو خلاف جګړه کوله. شهباز شریف ورته ویل چې ستاسو او زمونږ خبره یوه ځکه ده چې موږ ستاسو خلاف جګړه نه غواړو، د امریکې انډیوالي نه غواړو، د پرویز مشرف دا تګلاره نه غواړو. خو اوس حیرانه به شوي یې تاسې چې دا شهباز شریف اوس امریکې ته وایي چې زموږ سره ملګرتیا وکړه او دغه تګلاره چې په هغه وخت کې د طالبانو او د PMLN یوه تګلاره وه، یعنې د شهباز شریف او د طالبانو تګلاره یوه وه، هغه وخت د امریکې مخالف و. نو پاکستان څنګه خپل ملګري او انډیوالان بدلی را بدلی؟ د دې نه دا اندازه کیږي. اوس پاکستان دغه تاسو اورئ د پرویز مشرف چې دا دی جوړ کړل، دی تیار کړل، دی هیروز وو، د دی اتلان وو. دغه طالبان چې خواجه آصف وایي چې دوی دا ناپاکه لوبه کوله، ډرټي ګیم یې کو، ناپاکه لوبه، پاکستان ناپاکه لوبه کوله د امریکې لپاره، د غرب لپاره او د برطانیې لپاره. اوس دا خواجه آصف وایي چې د دوی سره خبرې اترې چې دي هغه د قبول وړ نه دي. اوس پاکستان څه وایي؟ پاکستان مشران اوس وایي چې دا خوارج دي. خوارج مطلب دښمنان، او د دې د آخري تن د ختمولو پورې باید د دې خلاف جګړه وشي، خبرې اترې دې ورسره ونشي. اوس د دې نه مخکې دا لږ نور وضاحت وکړم، لږ تفصیل باید زه تاسو ته ووایم چې دا لوبه شروع څنګه شوه. په 2009 کې د بیت الله مسجد په مشرۍ کې د 2009 په آخر ورځو کې TTP نومې ډله جوړه شوه، تحریک طالبان پاکستان. حکیم الله مسجد صاحب چې دی هغه چې کله ووجل شو، بیت الله مسجد صاحب، نو د هغه نه وروسته مشري چې ده د طالبانو د هغه نایب او بل کمانډر چې و حکیم الله مسجد ته وسپارل شوه. حکیم الله مسجد صاحب چې دی هغه هم د مسجد قبیلې نه و، د هغه هم چې کله ووجل شو په 2018 کې، نو سیبا د هغې نه وروستو د طالبانو مشري چې ده یو بل کس ته، دا اوس مهم ځای راغی.
هغه وسپارل شوه یا هغه په زور واغسته. هغه سړي نوم و ملا فضل الله یا ریډیو ملا. ریډیو ملا چې و د سوات و، په پورې سوات کې د سیند په غاړه د پیزاګټ نه پورې د جومات و مدرسه وه. د به په ریډیو باندې په دغه وخت کې تقریرونه کول د تحریک نفاذ شریعت محمدي د سخر چې و صوفي محمد د هغې ملګری و دی، خو دې ناڅاپه راوځلېده او داسې راوځلېده چې په دغه ټوله منطقه کې په ملکنډ ډویژن کې او ټوله پښتونخوا کې د نوم خور شو. څنګه خور شو؟ دا ډېر مهم ځای و. زه تاسو ته یم پاکستان چې کوم اعتراف کوي دا د اعتراف لپاره یو ډېر زبردست حواله ده چې د پاکستان د سوات کمشنر، د ملکنډ ډي سي، د پوځي جرنیلان، کرنیلان، بریګیډیران، تاڼهداران، سرکاري افسران با د جمعې په ورځ باندې د مدرسې ته تلل پیزاګټ ته، هلته به ورته د وینا کوله او دغه خبرونه به بیا ماښام ماسخوتن فضل الله ملا صاحب چې و ریډیو ملا په اف ام باندې ویل چې نن زما درس له او د جهاد د فلسفې اورېدو لپاره د پاکستان پلانکې افسر، پلانکې پوځي افسر نومونه به یې اخیستل، هغه راغلي وو او دا خبرونه به بیا په سبا د پاکستان په اخبارونو کې په میډیم کې چاپ کېدل. د پاکستان چې څرنګه پخوا کړي دي د پاکستان اخبارونو که هغه جنګ و که نوی وخت و که بل و که بل و که بل و، هغو به دا ځلول، دا به یې ګلوریفای کول. دا خلک چې دی به د امریکې خلاف خبرې کولې، د جهاد خبرې به یې کولې، د به خپل اتلان او هیروز وي. نو داسې کار وشو چې دا دومره مشهور که په دغه اخبارونو کې د څه په ذریعه چې پوځي مشران ورته ناستي، سرکاري مشینري ورته ناسته وي، کمشنر، ډي سي، اکو بکو وغیره وغیره. په سوات کې خلکو د سرکاري پروپیګنډې نه سوات خلک دومره متاثره کړل چې د سوات خلکو په کور کې غنم، جوار، اوربشې، دال، چینی، تماکو، ساوري، ګډي، بیزي، غواګانې دلته په چندو کې ورکول شروع کړل. او ان تر دې زه د خپلو سترګو ګواه یم چې د غالیګي چې د کراچۍ کې د عوامي شرګوند یو غړی و، بیا مشر هم جوړ شو، هغه ما ته په خپله قصه کوله چې موږ هم دومره متاثره شو چې زموږ په شان قام پرست او ملت پاله ګوندونو هم د خپلو ښځو د غوږونو نه ډیډي راکوزې کړې، د پوزو نه یې میخکو راکوز کړل، د غاړو نه کالی را کوز کړل، اوږی ورته وایي، د لاسو نه باوګان را کوز کړل، د خپو نه پیکړې را کوزې کړې او ملا فضل الله ته یې په خپو کې واچولې چې د اسلام او د جهاد لپاره نوی هیرو خدای پاک نازل کړی دی، ځکه چې د پاکستان مطبوعاتو او سرکاري مشینري دومره غټه پروپاګنډه د لپاره کوله. دا فضل الله به په اس ګرځېده او خلکو ته بیا په اخره کې په ریډیو اف ام باندې په سوات کې د پاکستان په سوات کې په اف ام ریډیو باندې به فضل الله د ګواښونه، اختارونه او دمکۍ ورکولې. د پورې سوات خان ته به و، د پورې سوات خانه ماښام به درس له راځي او د انګور د غاړې نه به د کالي ځان سره راوړي، کالي مطلب سره زر، د غوږونو نه به ډیډي راکوزې کې رابوړي. د کوز سوات خانانو ته، د مینګوري پراچکانو ته، د غالیګي نه ونیسه ته د درشخیلې او د خوازاخیلې پورې په دې منطقه کې خوف، یره، فکرمندي چې دا هغه په خلکو کې سیوا شو چې دا دومره غټ جهادي خدای پاک را پیدا کړی دی په خاوره باندې، خدای پاک نوې فرښته را پیدا کړې ده. نو راځئ چې سره زر ورته ورکړو چې که رحمت را باندې خدای پاک کوي. پاکستان دا قسمه خلک تیار کړل. دا ډرټي گیم چې دا سړی وایي، خواجه آصف دا غلطه نه وایي، د مخکې مشرف چې دا خبره کوله غلطه یې نه کوله. نو پاکستان اوس وایي چې دا خوارج دي او پاکستان اوس تور لګوي چې دا خوارج چې دي دا په افغانستان کې ناست دي، دا افغانستان چې دی دا د هغو نه ډک دی. دا څنګه چلو شو؟ پاکستان چې کله طالبان په یو وخت کې د قابو نه بهر شو، په آرمي پبلک سکول باندې د اګست په 14مه نیټه په کال 2014 کې حمله وشوه. نو پاکستان یو قانون جوړ کړ، نېشنل اکشن پلان په نوم باندې، یو پوځي عملیاتو لپاره اعلان وکړو. په شمالي وزیرستان کې د ضرب عز په نوم باندې عملیات شروع کړل. په دې عملیاتو کې دوی د میرامشاه بازار دړې وړې کړ، کورونه برباد کړل، کډوالي شروع شوه. د میلیونو خلکو په شمېره کې میلیونو خلک چې هغه یو ځای بل ځای ته خپل کورونه پرېښودل، خپلې حویلۍ او قلاګانې پرېښودې، بازارونه، دوکانونه، کاروبارونه پرېښودل او کډوال شو. او په دغه وخت کې د پاکستان ریاستي تګلاره څه وه؟ ګډ او بیډ طالبان. بد طالبانو خلاف عملیات کوو ځکه چې په آرمي پبلک سکول یې حمله کړې ده، او ګډ طالبان چې دي هغه د پاکستان خواخوږي دي او د پاکستان ملګري دي. نو هغو ته محفوظه لاره ورکړه چې تاسو وځئ. پاکستان
هغه طالبان چې په پاکستان وزیرستان کې هغه افغانستان ته واړول. پاکستان په خو حوصله ووختل. کله چې امریکا ووته او دا دغه چې دی فضل الله په اخره کې بیا دی په کونړ کې په 2018 کې غالبا په کونړ کې د امریکا په ډرون برید کې وجل شوی و. دنه به کیسو سره واړو ځکه چې زما منشا مقصد چې دی هغه په فضل الله باندې ډېر باس کول نه، د پاکستان دا آیډیا چې دا په دې باندې باس کولو. اوس پاکستان څه وکړل چې په کال 2021 کې کله ټي ټي پي په افغانستان کې ځینې غړي او مشران پټ وو او جمهوریت څخه خود شو، تحریک طالبان افغانستان په واک کې راغی. نو د پاکستان د هغه وخت د پوز د پیښور کور کمانډر او د ایسای مشر جنرال فیض حمید په C-130 کې خلک ولېږل، جرګې ولېږله. د کابل پالیشان هوټل کې د لوی فانوس لاندې د خلیفه سراج الدین حقانی صاحب په مشرۍ کې منځګړیتوب باندې د ګل بهادر حافظ ګل بهادر صاحب مفتی نورولي صاحب په مشرۍ کې او د حافظ ګل بهادر صاحب په مشرۍ کې د طالبانو سره مذاکرات وشو او دوی ته ویل چې بیرته راشئ. ځینې خلک ورته بیرته بوتللم او پاکستان کې پښتنو د دوی مخالفت او دوی ته ځای ورکول چې دی هغې خلاف غږ پورته کړه. پاکستان په دې وخت کې د عمران خان حکومت ختم شو، جنرال فیض چې دی هغه باندې تورونه پورې شو چې دا سازشي دی او باجوه چې له واکه لرې شو. جنرال عاصم منیر راغی. جنرال عاصم منیر د راتګ سره هغه خلک چې دوی خپل رونه ګڼل بیرته پاکستان ته بوتلل، ورسره خبرې اترې کولې. دوی ته خوارج ویل شروع کړل ځکه چې په ژوب کې حمله وشوه، د پیښور په پولیس لاین کې حمله وشوه، په چترال کې وشوه، په ډیر اسماعیل خان او ډیر غازي خان کې حملې وشوې، مختلفو سیمو کې حملې وشوې، BLA حملې شروع کړې. په دغه وخت کې پاکستان وایي چې نوره موږ اوس د طالبانو سره خبرې اترې نه کوو او په افغانستان باندې تورونه پورې کول شروع کړل چې افغانستان اوس طالبانو ته پټ ځای ورکړی او له هغه ځایه دوی په پاکستان کې حملې کوي، د پاکستاني پوځیانو وینه بهیي او دوی ته ډېر په ښکاره د قرآن آیتونه لوستل شروع کړل او د حافظ عاصم منیر صاحب د خولې نه به تاسو اورېدلي وي چې دا اوس خوارج او د خوارجو لاس خپې ماتول، سرونه غوڅول، د وجود ټوټې ټوټې کول چې دي دا د عین اسلام مطابق کار دی او باید دا موږ وکړو. په دې وخت کې یو بله قصه زه تاسو ته کومه، تاسو به لږ حیرانه شئ چې دا خو طالبان وو، دا خو د طالبانو مشران وو او د طالبانو ډله وه چې د جهاد لپاره کار کوو. پاکستان وایي چې موږ جوړه کړې وه. خپله پاکستاني پوځ کې دننه څه کېدل. د پاکستان په پوځ کې یو سړی دی، هغه زه نوم تاسو ته اخلمه. د پاکستان په پوځ کې دننه په GHQ کې چې د چا ډیوټي وه ذمهواري وه، یو سړی دی، دې سړي نوم و بریګیډیر علي خان. د پاکستان په پوځي هیډ کوارټر GHQ کې بریګیډیر علي خان چې دی هغه او د هغه ملګري 4 ملګري چې دي، په دې ملګرو کې ځینې میجران وو، ځینې کرنیلان وو چې پکې زه د نومونه اخلم: میجر عنایت عزیز، میجر افتخار، میجر سهیل اکبر او میجر جواد بصیر. دوی د جماعت التحریر سره د اړیکو او په پاکستان په پوځ کې دننه د بغاوت په تور باندې کوټ مارشل شو. د پلان جوړ کړی وو چې د پاکستان په پوځ کې دننه به کودتا کوي، بغاوت به کوي او په ټول پاکستان کې به د حزب التحریر د لارې د طالبانو په ملګرتیا، د القاعده په ملګرتیا باندې اسلامي نظام قایموي. او داسې نور هم بلا ډېر افسران تاسو پیژنئ، کندل امام د چا نه هم نه دی او وغیره وغیره وغیره. دا د پاکستان د پوځ رول او کردار دی. اوس پاکستان وایي چې صاحب دا دی جوړ کړي دي، د ځای ورکړی دی، د ریډیو ورکړی وو، د موقع ورکړي وي، دی به ورته هارونه ګلونه ور په غاړه کول. اوس دا د دې اکارډینګ ټو دیم د دوی تر مخه پیدا شوي رونه چې دي هغه د پوځیانو وینه بهیي او تور او پړه چې دا هغه په تحریک طالبان افغانستان وراچوي چې صاحب تاسو داسې کار وکړئ چې تحریک طالبان چې کوم د پاکستان دښمن دی، د پاکستان تر مخه یعنی د خوارج چې دی دا دوی له ونیسئ، دوی له مړ کړئ او دوی خلاف جګړه وکړئ او پاکستان ته وساتئ. نو په دې کې اوس پوښتنه دا ده چې واقعي رښتیا هم تحریک طالبان افغانستان ذمهواري جوړېږي ده چې دوی جوړ کړی خلک وو، دوی جنګول دی، پکې د ګوډ او بیټ تمیز کوو، دی به ورته په سوات کې د ښځو د غاړو نه کالي او سره زر او طلایي او اوږۍ او ډیډي راکوزولې، کمشران به تقریرونو ته ناست وو، پوځي بریګیډیران به تقریرونو ته ناست وو او بیا دی په ضرب اسب کې دی هغو ته لاره ورکړه.
یعنې دا پوښتنه خو ډېره جایز ده. اوس پاکستان افغانستان ته وایي، طالبان ته وایي چې تاسو دې خلاف جګړه وکړئ، د دې مرکزونو تباه کړئ یا موږ ته وسپارئ، یا په پاکستان کې چې کوم طالبان دي هغه هم تاسو ورپسې بوځئ، پاکستان ته خالي کړئ. نو حقیقت کې هم د امیر خان متقي صاحب او د ملا زیب ملا عبدالغني برادر او د خلیفه سراج الدین حقانی او د ذبیح الله مجاهد دا خبره سم ښکاري، وزن پکې ښکاري چې صاحبه تاسو د خپل کور امنیت په خپله ټینګ وساتئ. ستاسو په 2007 کې جوړ شوي خلک چې اوس ستاسو خلک وو، په موږ یې پړه مه راچوئ، زموږ خپلې مسلې او ذموارۍ دي. په موږ دا تور مه راچوئ، موږ ته بانه مه لټوئ، موږ ته پل مه لټوئ. تاسو د خپل کور پوځ لرئ، ایټم بم لرئ، تاسو ډرون او جازونه لرئ. اوس مو د سعودی عرب سره د دفاع معاهده کړې ده، امریکا مو اوس انډیوال لے شہباز شریف تب شاید وہ یاد نہ بھی. شہباز شریف صاحب آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا مگر آپ نے کہا تھا پنجاب میں کہ یہ طالبان آپ کے بھائی ہیں، آپ کا اور ان کا نظریہ ایک ہے. آپ کا اور ان کا نظریہ اس لیے ایک ہے کہ مشرف اور امریکہ کا نظریہ آپ ان کے مخالف ہو، تو آپ تو امریکہ کی گود میں بیٹھ گئے ہو واپس. تو نظریات تو پاکستان میں بدلتے رہتے ہیں. بہرحال دا خبر داسې ده چې په دې کې زه که دا ونه وایم چې پاکستان پړ ته ضرورت نشته، تاسو ته په خپله اندازه وشوه. اوس به کېږي څه، آینده کې څه کېدونکي دي. د پاکستان واکمنان چې وایي چې دی به دغه پورې نه قلاریږي تر څو پورې طالبانو افغان طالبانو د ټي ټي پي خلاف ګامونه نه پورته کړي او خبرې اترې نه کېږي او خبرې اترې نشي کېدی او جنګ ته لمن وهي. اصل ګیم زه اکثر دا وایم ملګري دې ته پام باید وکړي چې ګوره دا د دې رژیم چینج خبره چې کېږي دا یو سازش ته منصوبه ده. د دې کامیابېدی شي نشي کامیابېدی دا بله خبره ده، خو دا پلان دی. د دې پلان نه که یو خبریال تاسو خبرې نو په خبریال باندې د شک په ځای باندې دې ته پام کول پکار دی چې ښه د دې پلار هم داسې نشي کولی او دی به داسې ونه کړی شي او دی کمزوري دی وغیره وغیره، دا جداګړې خبرې دي، کولی شي که نشي کولی. خو پلان خو شته دی، منصوبه خو شته دی. نو که پلان او منصوبه تاسو خو په ګوته کوي درته او دا درته وایي چې دا پلان او منصوبه په وایټ هاوس کې جوړه شوې ده، ځکه چې وایټ هاوس چې دی بګرام نیول غواړي او اسیم منیر وایي د بګرام په نیولو کې زه په افغانستان کې اړې ګړې جوړم چې رژیم وشي دا به درته ونیسو. نو دا منصوبه کنه څوک غواړي د دې نه څوک تاسو خبرې او په دې باندې باس کوي او هغه دونه ذمهواري په ځان باندې وراړئ. نو په ځای د دې چې خبریال ته تاسو وګورئ چې دا خبریال دی دا خبرې نه کوي، دې خبرو ته پام وکړئ چې دا خبرې روانې دي، دا لمس او سازش روان دی. بهرحال دا د نن ورځې پروګرام و، تاسو کولی شئ چې بی کاسټ سبسکرایب کړئ، وی ګورئ، ملګرو سره شیر کړئ، دا د نوټیفیکیشن دا بټن هم در سره ووهئ او که څه پوښتنه وي یا په دې بنیاد باندې تاسو کوم نظریې لرئ، سوال لرئ نو ماته یې رالیږلی شئ. زما ځینې ملګري ماته وایي چې بنیریا داسې ښکاري ته د طالبانو صفت کوئ. زه وایي طالبانو پښتانه وژلي دي. نو زه ورته وایم چې نه، زه د هغه سړي اصلیت تاسو ته ښیم چا چې پښتانه په دې خلکو وژل، د پښتنو کورونه سکولونه بازارونه یې په ړنګول، د پښتنو هنرمندان یې په هلاکول. اوس هغه پاکستان سره دا خلک په جنجال دی. نو د دې ترمنځ دا جنجال چې دی دا څنګه و ولې و اوس کېدونکي دی. اوس هم پاکستان آیا دا مخلص دی؟ دا هر څه د ځان لپاره کوي، دا هر څه ستاسو لپاره کوي که د امریکې لپاره کوي؟ زه دا خبره کوم. همدا د نن ورځې پروګرام زه رحمان بونری یم. څه شپه دلته مو خوش پاک، څه د ورځ دلته مو ښه ورځ په مخ.